دلته د سید کرم احمد ابا میرزکي ولسوالۍ قومي مشران راټول شوي او وایي د طالب بندیانو خوشي کېدل د حکومت نرمښت او سولې ته ژمنتیا ښیي چې طالبان هم باید د اوربند له لارې د سولې خبرو ته رامخکې شي او خپله ژمنتیا ثابته کړي تر څو دایمي سولې ته لاره هواره شي. دوی روانه جګړه پردی او د نورو ګټو لپاره وبلله او زیاته یې کړه چې ګاونډي هیوادونه په افغان خاوره کې له جګړې شخصي ګټې خوندي کوي. که چیرته دا روا چې دولت ووایي چې موږ د دغه کومو خبره منو موږ یې دغه سولې ته غوړېږو نو طالب ورور ته یې چې وروره چې ته مه به ورور یې ته مه بچا یې ته مه وریاره یې دا بل تر ځای مه وژنه کیره سولې ته غوړه کېږده او ته هڅه هاند کوو او که نه کوو غفلت کوو د خپلو اولادونو زموږ ورونو عزیزانو قومیانو ولایت خلکو او د افغانستان د خلکو سره به جفا وي د چا چې څومره تر وسه کېږي دا مهمه نه ده پښې به یعنې پښې پښې به حرکت کوو. دوی د حکومت له لوري د طالب بندیانو خوشي کېدل د سولې لپاره رښتینې ژمنتیا بولي او وایي دا ډول پریکړې کولی شي سولې ته لاره هواره کړي. یادو مشرانو له وسلوالو طالبانو هم غوښتنه وکړه چې د جګړې پر ځای د نرم دریځ غوره کړي او هم یې د سولې خبرو کې د ځایي مشرانو رول مهم وباله. په دا نه موږ یې ځکه خوښ یو چې سوله په راځي دغه موږ طرفدار یو که بندي خوشیږي موږ یې طرفدار یو او که نوره نرمي د دولت پلوه راځي موږ په خوشحال یو. لړۍ خو د افغانستان حکومت او د افغانستان رئیس جمهور جناب محمد اشرف غني سر ته ورسوله تر څو چې پروفیسران خلاص نشي او تر څو چې اوربند ونشي او مصالحه ملي ته زمینه سازي ونشي دا کار په همدې شکل باندې دوام لري. د پکتیا ولسونه دغه خلاصون ته ډېر هیله دي چې دولت اقدام وکړي د طالبانو غټ غټ قومندانان یې خوشي کړل. د هغو درې لوړپوړو طالب بندیانو چې د افغان حکومت له لوري د افغان امریکایي پوهنتون د دوو بهرنیو استادانو په بدل کې د خوشي کېدو اعلان وکړ هیواد کې بېلابېل غبرګونونه راپارولي. یو شمېر یې د سولې برخه کې ښه ګام بولي او ځینو یې بیا مخالفت ښودلی او هغوی جنګي مجرمین بللي چې باید خپله سزا وویني.